طالبانو ولې د ښځو چارو وزارت پر امر بالمعروف بدل کړ؟ افغانانو څه غبرګونونه او اندېښنې ښودلې دي؟ نور جزئیات په ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. کابل ښار کې د ښځو چارو وزارت له ودانۍ څخه د دې وزارت لوحه لرې شوه او پر ځای د طالبانو له لوري د دعوت، ارشاد او امر بالمعروف په نوم د دوی د حکومت نوې لوحه راځړول شوې ده. طالبانو چې تیره میاشت د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په خپله لومړۍ دوره کې هم د 1996 تر 2001 میلادي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وي او ښځې هم له کاره منع کړې وي. د رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو رانیولې تر چال او چلند په دې ټولو مسالو یې کلک څارنه درلوده. د طالبانو دغې کړنې د خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. دوی وایي طالبان دې د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، ځکه په وینا یې هېواد د میرمنو کار کولو ته اړتیا لري. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپټمبر په 9 خپور کړ د ښځو وزارت نه و یاد شوی. طالبانو لا نه دي ویلي چې د ښځو وزارت څه کوي. د افغانستان د ښځو چارو پخوانۍ وزیره او د ښځو د حقونو فعاله حسینه صافی په خپله ټویټر پاڼه باندې د کابل د جمعې ورځې عکس خپور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړیږي. هغې د دغې عکس ترڅنګ لیکلي د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدو لوری دی، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د زړېدو د څرنګوالي په باب څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څیر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره هیڅ مشکل نه لري. بلخوا امریکا په کابل کې د 10 ملکي کسانو وژل کېدل ومنل. امریکایي چارواکو منلي چې له افغانستانه تر وتلو مخکې د دوی ډرون برید کې 10 بېګناه کسان وژل شوي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ یوې پلټنې موندلې چې د اګست پر 9 د امریکا بې پیلوټه الوتکې برید کې د خیریه ټولنې د یوې غړي د هغه د کورنۍ د 9 غړو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي. پینټاګون وایي د امریکا استخباراتو د دغه کس موټر تر 8 ساعتونو پورې څارلی و او وایي باور یې درلود چې د داعش خراسان ډلې سره تړاو لري. تر دې وړاندې د امریکا نیویارک ټایمز او واشنګټن پوسټ ورځپاڼو په لټنو کې څرګنده شوې وه هغه ډرون برید چې امریکایان وایي د داعش ډلې پر یو مرکز شوی اصلا د یوې خیریه موسسې پر کارکوونکي شوی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي د دې پیښې په اړه د وژل شوو کسانو له کورنۍ څخه بخښنه غوښتې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.